حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ډیر بہادر انسانو او په جنگ احد کې چې د دوه جهانو د سردار مبارک او یا صحابه شهیدان شوي دي دغه وخت کې چې کم کردار ادا کړو هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه د کافرانو چې کم لښکرو او زه ورته د کافرانو هغه فوج ویم د هغوی مشر خالد ابن ولید رضی الله عنه او دغه د کافرانو د لښکر هغه مشر کمانډر ان چیف خالد رضی الله عنه بهادر انسان هغه چې راغی او د دوه جهانو سردار مبارک لراغی او مسلمان شو پاک پیغمبر مبارک په خپو کې او په قدمونو کې کېناست رونو د هغې وجه سوه د ښکلي پاک پیغمبر مبارک خشته اخلاقو که یو سړی وي چې دین خورول غواړم او زما مقصد د دین کار دی نو هغه به نرمۍ کوي هغه به د اخلاقو نه کارلی او که یو سړی دین سره د خلکو نفرت پیدا کول غواړي او اسلام سره د خلکو نفرت پیدا کول غواړي نو هغه به د ټوپک او د کوتک نه کارلی مونږ ته د امام الانبیا زندگی مخې ته پرته ده هغې ته به وګورو د دوه جهانو سردار مبارک په مکه مکرمه کې و چې کله د مکې مکرمې نه هجرت کو مدینې منورې ته نو هغې ځای کې د زمزم د اوبو مشري هر انسان سره به خپله بیله مشري وه د هغوی په قوم کې به چلېده دغه د عبدالمطلب په اولاد کې وه او د بیت الله شریف چابیانې دا عثمان ابن طلحه سره په لاس کې وې نو چې کله د دوه جهانو سردار مبارک مکه مکرمه پرېښوده او مدینې منورې ته راته عثمان ابن طلحه را ورغې وی د بیت الله دا دروازه راته کولو که چې زه بیت الله ته وردن نشم لږ د الله عبادت پکې وکړم اوس بیت الله دروازه کولو که چې د الله عبادت پکې وکړم عثمان ابن طلحه ورته وی هیڅ چرې به د بیت الله دروازه کولو نه کم هیڅ چرې به دله چابیانې در نه کم او د دوه جهانو سردار مبارک ته ستغ جوابونه ورکړل او ستغې خبرې ورته وکړې امام الانبیا ورته وی عثمانه یو داسې وخت به راشي چې دا په کوم حال کې زم په دې حال کې به او چې دا ته په کوم حال کې په هغه حال کې به زم نن د بیت الله چابیانې تا سره رشته داسې حالت دی یو وخت به دا حالت زماوي د بیت الله چابیانې به ما سره وي نن ما سره د بیت الله چابیانې نشته تا ته وایم مالې راکه نو دغه حالت به ستا وي تا سره به د بیت الله چابیانې نی او ما نه به غواړې عثمان ورته وایي دا به مشي مکې مکرمې ټول خلق د خلاف ته دا خو چې مکه ته فتح کې نو بیا به دا کېږي داسې به کمزیو شي دا پرېږده داسې نه کېږي د دواړو جهانو سردار مبارک په زړه کې هغه ارمان پروت و مدینې منورې ته هجرت وکړ چې کله په 8 کال باندې مکه مکرمه فتح شوه هغه بوتان موتانې مات کړل او د دوه جهانو سردار مبارک صحابو ته عثمان ابن طلحه راولې وی چابیانې را د بیت الله نی ورکولې په زورې ته واغېستې امام الانبیا بیت الله ته وردن نشو اسامه رضی الله عنه ورسره دی بلال رضی الله عنه ورسره دی او په بیت الله کې منځونه وکړل د الله عبادت وکړ بار ابو بکر صحابه ولال د ابو بکر شتا رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه شتا علی رضی الله عنه شتا عثمان رضی الله عنه شتا وی وای چې بیت الله نګیر چا پی علاقه ټوله مکه فتح شوه نن چا بیا نه بیت الله بخپلو ته حواله کېږي
چې کم بختور لبا امام الانبیاء د بیت الله چابیانې ورکوي. ابوبکر رضی الله عنه وایي مال به راکړي، عمر رضی الله عنه وایي مال به راکړي، علي رضی الله عنه وایي مال به راکړي. د دواړو جهانو سردار مبارک چې بار تر ووت، عثمان ابن طلحه ولاړ دی، لاس یې نیولی دی، ماله چابیانې راکړه. د دواړو جهانو سردار مبارک وایي هغه وخت ځان ته رایاد کا، تا ته چې ما ویلي و یو داسې وخت به راشي تا نه ما چابیانې غوښتې تا را نه کړې. تا ته مه ووایي چې یو داسې وخت به راشي چې دا د بیت الله چابیانې به ما سره وي، ستا په حال به زین د بیت الله چابیانې به ما سره وي، ته به ما ته ناستې چابیانې به ته ما نه غواړې. وایي دا زما په ذهن کې نه تېره د عثمان ابن طلحه وایي چې داسې به مو شي. امام الانبیاء وی نن چابیانې ما سره دي، عثمان ابن طلحه ورته لاس نیولی دی. که دا زوم او تو چې مو تا به څه کول؟ عثمان ابن طلحه کافر دی، مسلمان هم نه دی، ایمان هم نه دی راوړی. ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، علی فی الجنه، عثمان فی الجنه. هغه صحابه موجود دي چې امام الانبیاء په دنیا کې د جنت زیر کې ورکړی. هغه چابیانو په تمه دي. قرآن کې الله فرمایي ان تؤدوا الامانات الی اهلها. دا الله رسوله چابیان الله وی زما حبیبه الی چانه چابیانې غشتنی هغه له واپس ورکا. د دوه جهانو سردار مبارک د عثمان کوپر ته نه قتل، د عثمان هغه حالت ته نه قتل چې مال چابیان نه راکولې. د دوه جهانو سردار مبارک چابیان عثمان ابن طلحه ورکړي. ملامت لري یو وخت خدا ما سره وي، ما امام الانبیاء لنه ورکولې. دا دینن امام الانبیاء سره دي، خپل یاران او دوستان او رشتہ دار پرې خودل مال چابیان راکړي. پتو لګي چې دین حق دین دی. امام الانبیاء سره دومره مینه پیدا شوه چې یو قدم هم نه دی غشتی چې هغې ځای کې مسلمان شو. او پاک پیغمبر وقتی عثمان چابیانې خو مې دله درکړې، خو تر قیامته پورې ستا خاندان کې به چلیږي، څوک به اندر نه نالي. نن هم د بیت الله چابیانې د عثمان ابن طلحه خاندان سره دي. دا عثمان ابن طلحه چې مسلمان شو، د امام الانبیاء په توره کې خوده، د امام الانبیاء په پاسه نیزه کې خوده، که د په کوتک کې خوده. دا چې مسلمانې ته را دن نشو، دا د دوړو جهانو د سردار مبارک اخلاق را دن نکړي. قرآن کې الله پیغمبر ته سوی وی کته سخت نو تانه به دا خلق بیا تختیدلی وي، خو تا ته چې دا خلق را نږدې دی دا د نرمۍ د وجې نه. که مقصد د یو انسان دا وي چېرې زه د دین کار وکړم، زه اسلام خور کړم، خلق مسلمانان شي، هغه به د امام الانبیاء زندګۍ ته ګوري. و به ګوري چې امام الانبیاء په کومه طریقه لاس کې خلق اخیستی دی، هغه طریقه به استعمالوي. د دواړو جهانو سردار مبارک له چې الله پیغمبري ورکړه، ناشنا حل دینو. پاک پیغمبر مبارک اغا قدر په مکه مکرمه کې، اغا قدر او عزت چې د هغې غږ مه کوه. خلکو امام الانبیاء سره ډېره زیاته مینه ساتله. په مکه مکرمه کې به چې ته خلکو به جاء الامین، هغه رښتونی امانتګر راغی. خو چې کله د دوه جهانو سردار مبارک د صفا په غونډۍ باندې ودرېد او خلکو ته مال الله پیغمبري را کړې ده، ټول خلک د امام الانبیاء نه داسې واورېدل. د دوه جهانو سردار مبارک به وی دا جوړ هغه خلک نه دی، دا جوړ هغه مکه نه ده. په دې مکه کې خو زما ډېر زیات عزت و، دې خلکو زما ډېر عزت کو. وی ته به وایې جوړ دا هغه مکه نه ده او دا هغه خلک نه دی، داسې دا خلک بدل شو. بعضی وخت خلک سترګې پټېږي، سترګې پټول نه پکار. نو د دوه جهانو سردار مبارک له الله پیغمبري ورکړه. خبرو کې اثر زیاتو. یو بوډه ښځه ده، د کور چې کوم لوښي دی او د کور کوم سامان دی هغې ټول را ټول کړی دی او د مکې مکرمې نه بار روانه ده، هغه ځان سره وړي کډه. بوډۍ د هغې سامان د وړونه ده
د دوړو جهانو سردار مبارک ورغی وته چرته دی وی دا مکه پریدم بار تزم رسول الله مبارک دې څه ته بزینو وی را دا ستاره سامان به در سره دی اوسم زه چې انسان سره چا سامان په سر والم یا لاس کې والم به خوشاله د دوړو جهانو سردار مبارک د هغې بوډۍ هغه سامان په لاس کې واغش او پاک پیغمبر مبارک ورسره روان دی هغه ښځه امام الانبیا سره خبرې کوي خو پیژني نه وی ډېر زیات ښه سړی ډېر خشته لکې ستا خو ډېر زیات بهترین اخلاق دي ډېر زیات نرم مزاج یې ورته یې دا سامان چته وړې هغه بوډۍ ورته وایي وی دا دې ځای کې په دې مکه مکرمه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده هغه زمون خدایانو لات منات او عزا پسې خبرې کوي هغه زمونږ په دین پسې خبرې کوي زمونږ د پلار نیکه په دین پسې نو هغه سره مې ډېر زیات نفرت دی د هغې د وجې نه مکه پرېږدم کډه وړم او خلک وایي چې د هغه خبرو کې ډېر زیات اثر دی هسې نه چېرته د هغه خبرې ونرم چې څوک هم د هغه خبرې اوري هغه مسلمانېږي اثر پکې زیات دی هسې نه د هغه خبرې ونرمه د هغه د وجې نن ما نه د پلار نیکه کلی پاتې شو نن ما نه د پلار نیکه کور پاتې شو غونډه مکه مې ورته پرېښوده ځم تې بل خوا او ډېرې خبرې امام الانبیا پسې وکړې بیا هم د دوړو جهانو سردار مبارک سره سامان په لاس کې دی ورسره روان دی غږ نه کوي په مخامخ لګیا د خبرې کوي امام الانبیا غږ نه کوي چې کله د مکې مکرمې د حدود نه بار ته ووت او سامان یې وښکه وایي کوم ځای ته دې وړمه ورته یې بچي یو خبره درته کوم ګورې ته خو ډېر زیات ښه انسان یې ستا خو ډېر زیات ښایسته اخلاق دي خو ګورې دغه هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او هغه زوړ دین پرېښی دی نو ګورې د هغه خبرې ونرې ګورې اثر به در باندې وکړي او یو تپوس در نه کوم دا خپل نوم راته لږ وښایه ځکه تا ما سره ډېر زیات ښه وکړل په دې مکه کې یو ته وې چې ما سره د سامان واخېسته نو دا نوم راته وښایه چې کله هم زه مکې مکرمې ته راځم او ما ته د پلار نیکه دا کلی یادېږي او خپلو درشلو له راځمه نو نوم راته وښایه چې ستا تپوس کوم چې لږ ستا دیدارم کومه د دواړو جهانو سردار مبارک سر ښکته کړی دی وی ابې وی زما نوم محمد دی د کوم انسان د وجې نه چې د کډه په لاس کې اخېستې وه زه هغه انسان یم زما نوم محمد دی وی بچیې ته هغې وی دا خو د خلکو دا خبرې ډېرې زیاتې غلطې دي د کوم انسان چې داسې ښایسته اخلاقي هغه دومره نرم مزاجی چې هغه ته په مخامخ خبرې کې بیا هم غږ نه کوي سامان در سره وړي قسم په الله که دې په ناحقی د دین به حقي دا سامان په تان وړم واپس مکې ته ځمه او ما له لاس راکه ما ته هم کلمه وښایه چې زه په دغې دین کې ورداخله شم هغه بوډۍ په هغې ساعت مسلمانه شوه دا د امام الانبیا اخلاقو را دن نکړه دا په زور مسلمانه شوې ده دا په تورې مسلمانه شوې ده نن لږ سوچ وکړه دا موږ روان په کومه لار یو په کومه روان یو په کومه لار موږ روان یو لږ سوچ وکړه اسلام د خبرو شو مسلمانان د خبرو شو دین پسې خلک خبرې کوي مسلمانۍ پسې خلک خبرې کوي د محشر میدان بیرونو نه ما د مرګ مری راوړي دي نه تا د مرګ مری راوړي دي یو ورځ به راشي فیصله کوونکي به الله د دواړو جهانو سردار مبارک خو د کافرانو سره دغه سلوک موږ مسلمانانو سره سختي کوو ښکلی پاک پیغمبر مبارک اخلاق ورته وګوره لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه خشته بهترین نمونه ده هغې نمونې ته لږ وګوره که نه